د نړۍ هیوادونه. د نړۍ هیوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هیوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. خاکسار احمد زیب ما ډیر خوښ او خوشاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خپله خپرونه د نړۍ د هیوادونو په خپرونه کې له تاسو سره یم. قدرمن اوریدونکو په دې تمه چې د ژوند هر لحظه مو په خوښۍ، خوشحالۍ او سوکالۍ سره تیریږي. درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې تاسو ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو باره کې معلومات درکوو. درنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو ته داسې یو هیواد دروپېژنم چې تاسو به د نامه سره هم اشنایي همداشان د دې هیواد په باره کې تاسو معلومات هم لرئ. خو موږ دا هیواد تاسو ته د جغرافیوي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي او د تاریخي پیښو باره کې معلومات درکړو. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو یو ځل بیا درته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم، خصوصا هغه اوریدونکو ته چې د اوس لپاره د ننګرهار د ملي راډیو سره یوځای شوي وي. د امریکا متحده ایالات یونایټډ سټیټس اف امریکا د امریکا متحده ایالاتو د نوم لنډیز په انګلیسي ژبه کې یو اس دی. رسمي نوم د امریکا متحده ایالات یونایټډ سټیټس اف امریکا، لنډ نوم متحده ایالات. د نړۍ د هیوادونو خپرونه. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. درنو اوریدونکو امریکا متحده ایالات په لویدیځه نیمهکره، شمالي نیمهکره، د امریکا متحده ایالات د شمالي امریکا په منځنۍ او جنوبي برخه کې د شمالي اطلس سمندر او د شمالي ارام سمندر په گاوند کې د کاناډا او مکسیکو ترمنځ د لویدیځ طول بلد د 8 درجو نه تر 125 درجو او د شمالي عرض البلد د 25 درجو نه تر 50 درجو ترمنځ پروت دی. د امریکا متحده ایالاتو ټول مساحت 9,3,000,1,418 کیلومتره مربع دی. امریکا متحده ایالات 50 ولایتونه لري چې دلته تاسو د امریکا د متحده ایالاتو د 50 ګونو ولایتونو نومونه ذکر کوم: الاسکا، تگزاس، کالیفورنیا، مونتنا، نیو مکسیکو، اوریزونا، نیوادا، کولورادو، وایمنګ، اورګن، یوتا، مینیسوټا، ایډهو، کانزاس، نبراسکا، داکوتا اس ڈی، داکوتا انڈی، اوکلاهوما، میوسیری، واشنگټن، جورجیا، فلوریدا، میشیګان، ایلونیز، ایو، وینسکانسن، ارکانس، کارولینیا، انسی، کارولینیا ایسی، الاباما، نیویارک، لویزینیا، میسیسیپی، پنسلوانیا، تنسی، اوهایو، ویرجینیا، کنتاکی، اندینیا، ماین، ویرجینیا، میریلینډ، ویرمونت، نیو همپشایر، ماساچوس، نیو جرسی، هاوایی، کاناکاتک، دلویر او رود ایرلینډ د امریکا د متحده ایالاتو د 50 ګونو ولایتونو څخه دي. د امریکا متحده ایالاتو د مستعمراتو سیمو څخه پورتریکو، چانستون، ختیځه سوماوا، ګوانګ، امریکا، ورجن او ویک دا د امریکا متحده ایالاتو د مستعمراتو سیمو څخه دي. په ارام سمندر کې د امریکا متحده ایالاتو تر حمایې لاندې سیمې لکه مارشال، کارولین، ماریانا او 3000 نور ټاپوګان چې یوازې 100 د استوګنې وړ دي.
درنو اردوونکو د خپرونې په دې برخه کې راځو د امریکا د متحده ایالاتو څلور خواو ته. ګران اردوونکو امریکا متحده ایالات دوه برخې لري. لومړی اصلي خاوره او دوهمه د الاسکا جلا ولایت. راځو د امریکا متحده ایالاتو د اصلي خاورې څلور خواو ته. د امریکا د متحده ایالاتو د اصلي خاورې شمال ته کاناډا، جنوب ته مکسیکو، ختیځ ته شمالي اطلس سمندر، لویدیځ ته شمالي ارام سمندر موقعیت لري. دوهمه د امریکا متحده ایالاتو دوهمه برخه یعنی د الاسکا جلا ولایت چې شمال ته د شمالي کنګل سمندر، چکچی ستر سیند، جنوب ته د آرام سمندر د الاسکا خلیج، ختیځ ته کاناډا، لویدیځ ته د بیرنګ ستر سیند او د بیرنګ تنګی معبر او بیا لږ لرې روسیا موقعیت لري. د امریکا متحده ایالاتو د هوایي ولایت 14800 کیلومتره پراخه دی. د مکسیکو د کالیفورنیا د ټاپووزمې لویدیځ خواته د آرام سمندر په اوبو کې پروت دی. دوهمه د امریکا متحده ایالاتو د کیوبا د ګوانتانامو په خلیج کې یو سمندري هډه لري چې کابو 100 کاله مخکې په اجاره اخیستې وه. دغه هډه کیوبا له اصلي خاورې سره 29 کیلومتره ګډه پوله لري. په وچه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو پولو اوږدوالی 12040 کیلومتره دی او د اوبو سره 9940 کیلومتره ګډه پوله لري. درنو اردوونکو د خپرونې په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د غرونو په باره کې معلوماتو ته. د امریکا د متحده ایالاتو په ختیځ کې د اپلاش یا النګي غرونه دي چې د دې هیواد له شمال ختیځو سیمو څخه جنوب لویدیځ لور ته په موازي توګه غځېدلي دي. د دغې لړۍ لوړه څوکه بلک دوم نومیږي چې د امریکا متحده ایالاتو په لویدیځه برخه کې د راکي یا روش غرونه چې د کاناډا له لویدیځ سواحلو څخه دې هیواد ته راغلي او د امریکا د متحده ایالاتو په خاوره کې 2300 اوږده او 580 کیلومتره پلن دي. د دې لړۍ لوړه څوکه وینتي نومیږي. دغه غرونه د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي پولو کې د مکسیکو له غورځونکي غرونو سره یوځای کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د لویدیځو برخو د غرونو بله نامتو لړۍ ساحلي غرونه نومیږي چې د آرام سمندر په سواحلو کې له شمال ختیځ څخه جنوب لور ته پراته دي او د کاناډا هیواد د لویدیځو ساحلي غرونو لړۍ بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د ساحلي غرونو درې لړۍ لري: کاست، کاسترنچ او سرینا وادا نومیږي. درنو اردوونکو د خپرونې په دې برخه کې راځو د امریکا متحده ایالاتو د سیندونو په باره کې معلومات کوم. د نړۍ د هیوادونو خپرونه. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ګران اردوونکو په امریکا متحده ایالاتو کې په زیات شمېر سیندونه شته دي چې په دې سیندونو کې زیات شمېر سیندونه د بیړۍ د چلولو وړ هم دي او د دې سیندونو د هیواد په کرنه کې زیات استفاده کیږي. د همدې سیندونو په غاړو د سیل تفریح لپاره په زړه پورې ځایونه جوړ شوي دي چې خلک ورته د صحت لپاره راځي چې د هم د امریکا متحده ایالاتو په اقتصاد کې غټه ونډه لري. قدرمنو اردوونکو دلته موږ تاسو ته د امریکا د متحده ایالاتو د 14 سیندونو په باره کې معلومات درکوو چې دا د امریکا متحده ایالاتو د مهمو سیندونو څخه دي. اول د میسیسیپي سیند چې د کاناډا په ګاونډ کې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د دې هیواد په منځنیو برخو کې 4200 کیلومتره اوږده بهیږي. دغه سیند په پای کې د امریکا متحده ایالاتو په جنوب کې د مکسیکو له خلیج سره یوځای کیږي. دوهم په دې هیواد کې د میوسیري سیند دی چې د راکي له غرونو څخه پیل کیږي او د سنت لویس ښار د میسیسیپي سیند ته ورتویږي. میوسیري او میسیسیپي دواړه 2200 کیلومتره اوږدوالی لري. دوهم په دې هیواد کې اوهایو سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او د میسیسیپي له څانګې سیندونو څخه شمیرل کیږي. څلورم د ریوګراندا دل نورد سیند دی چې د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي او د مکسیکو خلیج ته درومي. دا د امریکا متحده ایالاتو مرکزی سیند دی. پنځم په دې هیواد کې د هودسن سیند دی چې د کاناډا له ختیځو لوړو څخه پیل کیږي او د امریکا متحده ایالاتو په ختیځو برخو کې بهیږي او د نیویارک د بندر په برخه کې د اطلس سمندر سره یوځای کیږي.
شپږم د ساوانا سیند دی چې د فلوریدا د ټاپووزمې په شمالي برخه کې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او د ساوانا د بندر په برخه کې په اطلس ورګډیږي. ساوانا د امریکا متحده ایالاتو په ختیځو سیمو پورې اړه لري. اووم د کولمبیا سیند چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمالي برخو کې بهیږي او د کاناډا د جنوبي لوړو څخه سرچینه اخلي. دا په پای کې له آرام سمندر سره یوځای کیږي. اتم په دې هیواد کې کلورادو سیند دی چې د راکي له غرونو څخه پیل کیږي او د کالیفورنیا خلیج آرام سمندر ته ورتویږي. د هورد ستر بند په دغه سیند باندې جوړ شوی دی. نهم په دې هیواد کې سورت سیند چې په انګلیسي کې ورته ریډ ریور وایي چې د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي برخه کې بهیږي او په پای کې د میسیسیپي سیند ته ورتویږي. لسم په دې هیواد کې سیمارون سیند دی چې د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي برخه کې بهیږي او په پای کې د میسیسیپي سیند ته ورتویږي. یولسم په دې هیواد کې ارکانزاس سیند دی چې دا هم د میسیسیپي له څانګې سیندونو څخه دی او د امریکا متحده ایالاتو په منځنیو برخو کې روان دی. دولسم د پلات سیند چې د امریکا متحده ایالاتو په منځنیو برخو کې بهیږي او بیا د میوسیری له سیند سره یوځای کیږي. او دیارلسم په دې هیواد کې پوکس سیند دی چې د ریوګرانار له سیند سره یوځای کیږي او د امریکا د متحده ایالاتو په منځنیو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. درنو اردوونکو، تاسو د نړۍ د هیوادونو خپرونه د ننګرهار د ملي رادیو څخه اورئ چې د دې ونې د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې هیواد مو امریکا متحده ایالات و. درنو اردوونکو، تاسو د امریکا د متحده ایالاتو د نوم په اړه معلومات اوریدم. همداشان د دې هیواد د موقعیت په اړه معلومات اوریدم چې دا هیواد په کوم ځای کې موقعیت لري او د دې ترڅنګ د دې هیواد د 50 ګونو ولایتونو په اړه مو معلومات اوریدم. د دې هیواد د سیندونو غرونو په اړه مو معلومات اوریدم. په دې تمه چې دا معلومات تاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي. په راتلونکي خپرونه کې تاسو د امریکا متحده ایالاتو د اقلیم په اړه معلومات درکم. اوس ما خاکسار زیب او سره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. تاسو را بولم د ننګرهار د ملي رادیو د نورو خپرونو اوریدو ته.